السلام علیکم. احمد افیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. دوستانو یو څه پوښتنې چې مانه په واتساپ باندې ډېر زیاتې کیږي په هغې کې یو دا پوښتنه ده چې کوم پروازونه خلاصیږي په دې کې څوک کولی شي چې اماراتو ته راشي. موږ به اماراتو ته بیرته راتګ لپاره خپل ځانونه څنګه رجسټر کوو، آیا ماته دا رجسټریشن خپل ملګری په اماراتو کې کوی شي که نه، او ځینې نوره پوښتنې دي چې د دې ویډیو تر پای پورې به انشاءالله د واړه درته جواب کومه. او ورسره هغه خلک هم چې په وطن کې بندي د هغو رجسټر کولو طریقه کې بدلون راغلی، نو ما سره تر پای پورې پاتې شئ. که چیرې احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ. که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. ښه، را به شو دې پوښتنې ته چې څوک کولی شي اماراتو ته بیرته راشي. نو د دې پوښتنې په جواب کې به زه درته ووایم چې واړه هغه خلک کوم چې د اماراتو څخه بهر دي هغه کولی شي چې اماراتو ته راشي. که د هغو فیملي په اماراتو کې او یا هغه یوازې، نو هغه واړه کولی شي چې اماراتو ته 2020 کال شپږمې میاشتې اول تاریخ څخه متحد عربي اماراتو ته راشي. دې کې به کومو کسانو ته اجازه ورکوی کیږي؟ نو دا به څنګه کیږي؟ دا به بس ایجنسۍ ته ورځي، ټیکټ به اخلي او واپس به اماراتو ته راځي؟ نه. نو ګرانو هیوادوالو دلته دا خبره په غور سره واورئ. صرف هغو کسانو ته اجازه ده څوک چې رجسټریشن وکړي او د رجسټریشن ورکول نه پس دوی ته اپروول ورکړی شي. صرف هغو کسانو ته اجازه ده. نو زما ستاسو څخه هیله دا ده چې تر څو پورې تاسو رجسټریشن نه وي کړی او اپروول نه وي درته راغلی، تر هغې پورې تاسو د اماراتو ټیکټ وانخلئ. هسې نه چې تاسو ته اجازتنامه یا اپروول هم درنه کړي، نو په داسې وخت کې به ستاسو ټیکټ ضایع شي. نو ما ستاسو واړو څخه هیله دا ده چې تر هغې پورې ټیکټ مه اخلئ چې تر څو پورې تاسو رجسټریشن نه وي کړی او د رجسټریشن نه پس تاسو ته اپروول نه وي میلاو شوی، نو تر هغې پورې هیڅ ټیکټ مه اخلئ. نو دا رجسټریشن به چېرته کوئ؟ زیات خلک مانه دا پوښتنه کوي چې موږ به افغانستان کې سفارت ته ورځو که په اماراتو کې به کونسلګرۍ ته ورځو. نه ورونو، دا رجسټریشن لپاره تاسو ته صرف د یو انټرنیټ کنیکشن ضرورت دی، بس نور هیڅ یو ادارې ته ستاسو د تګ ضرورت نشته. ما په افغانستان کې سفارت ته ورځئ او نه په اماراتو کې رجسټریشن لپاره ستاسو کوم ملګري سفارت ته د تګ ضرورت شته. دلته صرف یو څو څیزونو ضرورت دی تاسو ته. تر ټولو کې مهمه دا ده چې ستاسو سره باید انټرنیټ کنیکشن موجود وي. هغې نه پس تاسو سره امارات آی ډي یا هویه موجوده وي. که هویه نه وي نو صرف نمبر هم کافي دی، او ورسره پاسپورټ کاپي، د ویزې کاپي، ایمیل ادرس، یو د اماراتو نمبر او بل کم چې په وطن کې هغه نمبر. د دې شیانو ضرورت دی، نور شیانو ته ضرورت نشته. چې دا تاسو سره موجود وي نو تاسو رجسټریشن په اسانۍ سره کوی شئ. یو ځل بیا درته وایم چې د رجسټریشن لپاره تاسو ته په وطن کې نه کوم وزارت ته د تګ ضرورت شته او نه سفارت ته. که په اماراتو کې کوم بل ملګری تاسو ته رجسټریشن کوي نو هغې ته هم کوم سفارت ته او یا کوم بل دفتر ته د تللو ضرورت نشته. بله دا پوښتنه کېږي چې موږ ته دا رجسټریشن زما ملګری په اماراتو کې کوی شي؟ نو د دې پوښتنې په جواب کې به زه درته ووایم چې دا رجسټریشن په هر ځای کې کیدی شي. که ته په خپله په وطن کې په هر ځای کې وي نو ته دا رجسټریشن کوی شي، او که ته یې نشي کوی نو خپل اسناد خپل ملګري ته ولیږه او یا په بل هر ملک چې نو هغه تاسو لپاره د رجسټریشن کوی شي. هغو ته صرف پاسپورټ کاپي، د ویزې کاپي او ورسره د اماراتس آی ډي نمبر، ایمیل ادرس، په اماراتو کې چې کوم موبایل نمبر استعمالوئ هغه نمبر او هغه نمبر کوم چې تاسو سره په وطن کې دی دغه خپل ملګري ته ولیږئ، نو په اسانۍ سره به هغه وکوی شي چې تاسو لپاره رجسټریشن وکړي. او که چیرې غواړئ چې دا رجسټریشن تاسو په خپله وکړئ نو ډېره اسانه طریقه یې ده. د دې په اړه یوه تېره ویډیو ما جوړه کړې ده چې هغې لینک به زه ډسکرپشن کې درکړمه. هغه طریقه کومه چې ما مخکې ښودلې ده او اوسنۍ طریقه په دې کې لږ شانتې بدلون راغلی. هغه بدلون دا دی چې اوس صرف پاسپورټ او ویزې کاپي ته ضرورت ده او په هغه کې 4 شیانو ته ضرورت و چې یو د پاسپورټ سایز تصویر و او بل هغه ټیکټ چې کوم به ته وطن ته بیتلی وې. نو اوس د دې شیانو ضرورت نشته. اوس صرف او صرف یو د پاسپورټ کاپي او بله د ویزې کاپي او ورسره اماراتس آی ډي. نور نه د هغې ټیکټ ضرورت شته او نه د پاسپورټ سایز تصویر ضرورت شته. دلته تاسو وګورئ دغه پخوانۍ ویډیو ده. دلته د 4 شیانو ضرورت و او دې ځای ته یې وګورئ دلته اوس صرف 2 شیان غواړي چې هغه یو د پاسپورټ کاپي ده او بل د ویزې کاپي ده. اماراتس آی ډي نمبر په اول سر کې غواړي، کوم ځای کې چې رجسټریشن کېږي په اول سر کې به هماغه نمبر ورکړي. نو دلته صرف د ویزې کاپي او پاسپورټ کاپي غواړي. که غواړئ چې پوره طریقه یې زده کړئ نو هغه زما تېره ویډیو وګورئ. تاسو به اسانۍ سره وکوی شئ چې خپل ځانو ته رجسټریشن وکړئ او یا کوم بل ملګری به وکوی شي چې تاسو لپاره رجسټریشن وکړي. نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. او په آخر کې یو ځل بیا درته وایم چې تر هغې پورې هیڅ ټیکټ مه اخلئ چې تر څو پورې تاسو رجسټریشن نه وي کړی او تاسو ته اپروول نه وي درکړی شوی. د راتلونکي معلوماتو لپاره تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل تعقیبوئ، ولې چې زه دا قسم مهم معلومات د دې چینل له لارې تاسو قدرمنو هیوادوالو لپاره خپروم. که چیرې تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي دا ضرور درسره لایک کړئ او که کومه پوښتنه لرئ نو ماته په کمنټ کې ولیکئ. په اخر کې مې یوه هیله دا ده چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو هغو واړو ته د دې په اړه پوښتنې کوي د دوی پوښتنو جواب میلو شي. نور مو په الله سپارم. الله په امان.